قدرمن هیوادوالو هغه افغانان چې دلته اروپا ته راغلي دي او دوی کیسونه منفي کیږي بیا د یو هیواد نه بل هیواد ته ځي آیا کولی شي چې لاړ شي او که نه اکثریت ولې منفي کیږي د اکثریتو دلایل دا چې یا د دوی خپل خطر رهي ثابت کړی دویم د دوی هویتونو کې مشکل دوی تذکرې راوړي د افغانستان یا کاغذي تذکره خپل سنونه بیا شل ځکه مختلف ورکړي یو هیواد کې سن ورکړي 10 کلن بلکې ورکړي 18 کلن بلکې 29 کلن بلکې 30 کلن حال دا چې د هغوی سنونه فرق کوي نو دا یو موضوع اول تاسو د یاده مو وړئ کله چې تاسو راځي غوښتنه ورکوي او تاسو سن تاسو د ظاهري سحري سره تطابقت نه لري کته هر شی وي تاسو هی معاینات ته معرفي کوي او هلته سی معایناتو کې ته خپل سن نشي پټولای نو هغه ستا سن چې همدغه اوله کې وته چې ته د 18 نه پورته ستا دروغ ثابت شول نو تاسو کیس دمغه ورځ نه منفي کیږي تر څو چې ژوندی او دغه هیواد کې اوسېږي که 10 کاله تیرې که 15 کاله تیرې بیا به قبولي دویم اکثریت دلته اوسېږي 10 کاله 15 کاله تیر کړي دویم ځل دریم ځل بیچارهګان د پناهندګۍ غوښتنه کوي ولې نه قبلیږي په هغه هیواد کې خو د اروپا هر بل هیواد ته چې لاړ شي د دوبلن په اساس هغوی بیرته استي هغوی باید څه وکړي نو تاسو کوشش وکړئ چې هر هیواد کې اوسېږئ اولین کار چې تاسو ته تر ټولو ډیر زیات مهم دی د هویت لپاره دی ځکه په تیر کال کې چې ما کار وکړ تاسو ولیدل چې ټول ما فقط یوازې د پناهندګۍ او د مهاجرت په کیسونو کې کار تر سلو ډېرې قضیې موږ کار وکړلې شخصا ما خپله نو د اکثریت افغانانو ستونزه څه شی وه چې دوی خپل هویت نه و ثابت کړی که هویت ثابت هویت ګوره په دې نه ثابتېږي چې ته تذکره د افغانستان نه لرې او هغه راوړې دلته د کوم سفارت نه ته پاسپورت اخلي هغه پاسپورتونه د هویت په اساس تاته نه حسابوي هغه پاسپورت تاته حسابوي چې تا په افغانستان کې ترلاسه کړي او افغانستان کې اپرنټ شوی او تا خپله اخیستی وي نه کوم بل شخص نو دغه پاسپورتونه اکثرا مشکل دی چې د موږ وطنداران راځي وای خپل سن کم ورکه پاسپورت دی وشکه یو چیرته واچوه یو تذکره راوغواړي چې دا تذکره راواخله او چار شی تاته جوړ کړل که نه دا شیان مه کوئ کله چې دا شیان کوئ دغسې 15 کاله 20 کاله بیا بې سرنوشته مې خیا اوس دا چې راغلي د بې سرنوشته دا بیچارهګان څه وکړي خو که د یو هیواد نه ځي بل هیواد مثلا د سویډن نه ځي جرمني ته د بل ایټالیې ته یا فرانسې ته بلجیم ته هلته د دوبلن قانون په اساس بیرته راستی دوی باید څه وکړي نو دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده ورونو چې دغه د ډوبلن قانون په هر هیواد کې ستاسو د خطر تر میزان اندازې پورې دی که چیرې د مثال په ډول زه وایم د تاسې د جرمني کې 10 کاله اوسېدل استئ ولې منفي یا په سویډن کې زه ډېر افغانان مې ولیدل چې 10 کاله 15 کاله بیچارهګان منفي دي د یو هویت د موضوع لپاره دوی که چیرې ایټالیا ته ځي او په ایټالیا کې شپږ میاشتې وروسته د دوی دوبلن معاف کېږي د دوی کیس قبلېږي بیا یعنی کیس قبلېږي په دې معنی چې د دوی کیس اخلي د پناهندګۍ کیس ته رسیدګي کوي که چیرې دوبلن ورته معاف کړي ځکه دا صلاحیت هغه شته هیواد لري په د اروپا کې دغه د دوبلن قانون پورې وصل دغه 28 یا 29 هیوادونه دا ټول د دې صلاحیت لري چې دوبلن معاف کړي نو د دې پر ځای چې تاسو 10 کاله 15 کاله دلته منفي پروت استئ او هیڅ دغه هویت خو ته په هیڅ وجه نشي کولی چې بیرته افغانستان ته لاړ شي بل پاسپورت واخلي او بیا راشي نو دا لږ منطقي هم نه راځي که نه چې ته بیرته افغانستان ته بیا څنګه بیرته راځي ناممکنه دی نو کوشش وکړئ بل هیواد ته چې ځئ لږ صبر او حوصله ولرئ زموږ افغانان نه صبر لري اکثریت نه هم حوصله 2 میاشتې تېرې کړي نه ولا ما خو بیرته استئ ما خو بیرته لیږي بیا د هغه ځای نه بل هیواد ته ورغلي د هغې نه بل هیواد ته ورغلي او که چیرې ځئ هیواد هم تبدیلوئ داسې هیواد ته انتخاب کوي چې هغه د شنګن د ویزې پورې اړوند نه وي مثلا آیرلینډ داسې یو هیواد د شنګن ویزې پورې دی اړوند نه دي یا هم انګلستان چې لندن چې په مشهور دی ښار دا ټول خلک افغانان ورځي که نه دا هیوادونه بیا نه دي خو متاسفانه چې په لندن کې هم په دغه اواخرو کې منفیان بې نهایته زیات شول او زه اکثریت افغانان ګورم چې ما سره په تماس کې دي بیچارهګان زنګ وایي منفي اخلي خو په هر صورت دا د ستاسو د کیس پورې اړوند لري نو په مجموع کې زه راځم هدف مې دا دی چې تاسو یو هیواد کې 20 کاله ژوند خپل ځواني مه تباه کوئ کولی شئ چې بل هیواد ته لاړ شئ لږ صبر ولرئ کیدای شي ستاسې دوبلن معاف شي کله چې دوبلن معاف شو کیس دی اخلي نو کیس به نه تبدیلوي دا تر ټولو بل مهم خبره ده کیس به دې نه تبدیلوي د کیس تر څنګ کولی شي چې بل نوی موضوع دې هم ورته اضافه کړي که چیرې مکمل کیس تبدیلوي هویت دې تبدیلوي تذکره دې تبدیلوي بیا ورځي هلته خو د تاسو شست په دولدوکس په سیسټم کې ثبت هغه ته نشي پټولی
هغه هیواد کې راوځي او هغه معلومات هغوی سره شته دي او حتی که چیرې ته انګلستان یا ایرلند ته ځي او هغوی چې مشکوک شي چې هغه خو هر پرمختللي هیوادونه دي هغه خو غواړي چې پوه شي چې کوم ځای نه راغلی ولا ما لس کاله بلجیم کې تیر کړي دي نو دا که سیستم کې هغوی ته ونوځي دوی پوښتنه کوي د سیستم نه چې دی په کوم حالت باندې و هغه مجبور مکلف دی چې ټول اسنادونه ورته ولیږي او ستاسې ټول کیس ورته وایي نو دغه شان افغانانو په نظر کې ونیسئ خپل ځواني په داسې یو حالت کې ګوري چې زه هویت مې نشم ثابتولی اسناد نه لرم نو تمام که 20 کاله په دې سویډن کې کینې که 15 کاله کینې یا په جرمني کې یا په بلجیم کې یا په فرانسه کې ته کولی شي بل هیواد لکه ایټالیا ته لاړ شي کیدای شي ستا که چیرې ستا دوبلین معاف شي نو ستا سیاست هغه د کیس اخلي یعنی بررسي کیږي ستا پناهندګي بررسي کیږي نو د هغې په اساس د که چیرې ښه چانس ولري او ښه اسنادونه اماده کړي د سابقه کیس سره د نوی کیس اضافه کړي او خپل هویت لپاره د کوم اسنادونه چې درلود هغه په واقعي ډول ورته وړاندې کړي انشاءالله اکثریت افغانان زه پیژنم چې د ورغلي دي بیا اسنادونه اخیستي نو تاسې هم کولی شئ نو دا ویډیو هغه افغانانو سره شریک کړئ چې دغه اواخرو کې په دې موضوعاتو باندې ډېر زیات بیچارهګان پریشانه دي او دغه د صحیح لاره نشي انتخابوی چې چیرته لاړ شي البته دا زما یوازې مشوره ده تصمیم ستاسو په خپل لاس ښه وخت خدای په امان